دلته مازیګر ټیم کې پار سړي روزه خطي، په چا نسوار خطري، په چا سیګریټ خطلي، په چا چرس خطري، خزو لکه ورشي صاحب ور پټ خزا ماشومان په کوټو کې گیر کې چاله پلار دی ګوره نسوار په خطري نن په پلار سر تکې نه خدای دې بیخ بنیاد کافر بچی دا اوس چې دا ټیم کې دا سلختي دی غوګونه ته ورته ونی تا روزه نه ولې په دې وخت کې پیغمبر ویلي چې ټول یو ځای کې نه بال بچ ماشومان ځان سره کې نه وا دعا وکړه جماعتي د رحمت ټیم دی چې الله دې سختی معاف زمون په کورونو کې زو ور پټ مازیګر کې ورته څو خبره نشي کوله پښتانه په غوسه دي دا سړی ته دا دغله بچي بیګامون په تراو ولاړو ماخام زما جماعت کې او صاحب دا د وبو ماشين نه لرا دا چا پټ یعنی خدای برانه وته تراو پنیت کنه او دار یانم چې د کافر بچي هغه پرانیستو څنګه په پونو کنیکشن منټونو کې به لړا کړي خطراو کې بفسړی اریان دریان ګرځي الکه څه چلے چپلې رانه چاپټي دا زمون قوم دی دا زمون ملک نو دی وجنا زیدانو سوچ وکړي مونږ یو غرق او تباہ قومي مونږ له بچره خدای د خیر ورځ مخ نه چر تر شو پور چې مونږ هغه قانون ته سر بسجود شوی نه یو چې کوم قانون په 23 کال کې جناب محمد رسول الله جوړ کړي او هغه قانون بیا هغه پزان او بیا دا هغه مرګرو صحابه او پزان حاوی کړي او څنګه حاوی کړي د پیغمبر ژوند ته صحابه او کتلی دي چې د لوګي تیری کړي هغه لوګي صحابه او تیری کړي د پیغمبر ژوند ته صحابه او کتلی دي چې د کپړو ته پیوندونه اچولي هغه کپړو ته پیوندونه صحابه وچولي بیا د وفات نه رستو حضرت عمر امیر المؤمنین دی چا ولا توفه راوړه غوړی چې غوړی راوړنو صاحب دا زما د ګډو او د چیلو سوچا غوړی دي تا ته مې راوړی دي چې لغوندې حضرت عمر دا څه غوړو تا کته اته چې ما خاني ټیم کې خط لیدلې پنیر درته چا راوړی پنیر پیژنې ها پیژنې وړلې دې کنه ډېر خوشاله په پنیر درته چا راوړی او نا غنه پکې چا आवाज کو چاله کې درې سلور کسيو لک پنیر پکار دی په ایمان وای چې ور به کوي اما شوم ورلګي سوق دی دې درې سلور کسدي وای چې پنیر پکار دی یو ټیکاړه ورلګه مړه بیخ یوزه بیرو جماعتي تا ګور او دی وخت کې دې سوال تا ګور زه څه وای کنه الله ان درو جماعتي ټیم دی او بی بی فاطمه او حضرت علی روزه نیولې او کوڅه کې आवाज چې دوه کسایو او اوږي